Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Friends, today we have the 9th lesson of beginner 1 class, and in this lesson I'm going to teach you 2 more kinds of noun. So guys, if you want to learn English with me and if you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get all my videos notification. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو یو ځل بیا زموږ YouTube channel Facebook page ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو beginner 1 class شروع کړی دی، نو نن دغه beginner 1 class نهم درس نم لیسن دی چې په دغه لیسن کې به موږ تاسو دوه بخښه نور د ناون وایو. نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو د ناون برخې شروع کړې دي، نن یې موږ تاسو اومه برخه وایو. راځو compound nouns ته definition ته راځو. compound nouns are those nouns which are made up of more than one word. دا مکمل تعریف شو. صحیح شو. اوس راځم ملګرو په پښتو کې درته وایم، زیاته تشریح نه ورباندې ورکوم ځکه چې ویډیو اوږدېږي، نو غواړم چې شارټ ویډیوګانې جوړې کړم. راځم دلته درته تعریفوم او نور اضافي معلومات چې دي تشریح هغه زه په اول کمنټ کې تاسو ته لیکم، هغه در سره ولولئ انشاءالله چې مکمل سر به مو ورباندې خلاص شي. راځو موږ تاسو compound nouns ته که چېرته مو په تېرو درسونو کې compound letters باندې سر خلاص وي، نو انشاءالله دا به هم درته مشکل نه وي. compound چې دی ترکیبي ته ویل کېږي یا مرکب nouns اسمونه، مرکب اسمونه یا هم ترکیبي اسمونه. راځو ډیفینیشن ته په پښتو کې زه درته تعریف جوړوم. له یوې کلمې څخه زیات جوړ شوي اسمونو ته چې ویل کېږي ترکیبي اسمونه یا هم مرکب اسمونه ویل کېږي. راځو مثالونه ته موږ تاسو دلته موږ تاسو وینو چې یوه کلمه ده، یو لغت دی نیوز پیپر، اخبار ته ویل کېږي. صحیح شو. خو دا له دوو کلمو څخه جوړ شوی دی. هلته موږ تاسو ویلو چې له یوې کلمې څخه زیات جوړ شوي اسمونو ته چې ویل کېږي ترکیبي یا هم مرکب اسمونه ویل کېږي. دلته موږ تاسو وینو چې نیوز یوه کلمه ده، پیپر بله کلمه ده. صحیح شو. اوس نیوز چې دی اخبار ته خبر ته ویل کېږي، پیپر چې دی ورق ته ویل کېږي. خو دا ټول چې سره یو ځای سي بیا چې ته ویل کېږي نیوز پیپر، اخبار. صحیح شو. راځو همدارقه موږ تاسو دوم مثال ته شاپ کیپر وبخښئ دلته PER P او E پاتې شوی. صحیح شو. شاپ کیپر، شاپ چې دی دکان ته موږ تاسو وویلی سو، کیپر چې دی نیونکي ته اصلا وایي. خو دلته یو لغت دی معنا بدلوي، یعنی له دوو کلمو څخه یو جوړ شوی لغت دی، نو ځکه دلته معنا مکمله بدلوي. شاپ کیپر چې دی دکاندار ته ویل کېږي. همدارقه موږ تاسو راځو کلاس چې دی صنف ته ویل کېږي، روم چې دی اتاق ته ویل کېږي. کله چې موږ تاسو دا یو ځای سره ولیکو د دوه کلمې شولې. صحیح شو. تر دې ځای پورې یو کلمه ده، هغه بله کلمه شو. په دغه خاطر باندې ورته ویل کېږي ترکیبي اسمونه. صحیح شو. دوه کلمې دي سره یو ځای شوي دي، خو دلته بیا معنا بدلوي. کلاس روم دا مطلب چې صنف. صحیح شو. د صنف اتاق. صحیح شو. دلته مطلب دا نه ورکوي چې یو موږ تاسو کلاس وایو صنف او بیا موږ تاسو وایو چې روم اتاق. دلته دواړه چې دی یو معنا ورکوي. کلاس روم دا مطلب چې صنف. راځو ملګرو موږ تاسو اتمه برخه د ناون وایو. اوس regular nouns موږ تاسو لرو. راځو ډیفینیشن ته. regular nouns are those nouns which can be made plural by adding s دلته مې غټ هم درته لیکلی دی. صحیح شو. اوس موږ تاسو راځو په پښتو کې دغه تعریفو. regular چې دی منظم ته ویل کېږي nouns اسمونه. راځو ډیفینیشن ته تعریف ته. regular منظم اسمونه هغه اسمونه دي چې په اضافه کولو د s دغه اسمونه جمع کېدلی سي. صحیح شو. اول وی سینګولر، بیا موږ تاسو پلورل ترېنه جوړولی شو، یا جمع بڼې موږ تاسو ترېنه جوړولی سو په اضافه کولو د s. راځو مثالونو ته. ګوره موږ تاسو پین لرو، قلم ته ویل کېږي. خو کله چې موږ تاسو s ورکو دا هم اسم دی، خو کله چې موږ تاسو s ورکو بیا چې شي کېږي دا جمع کېږي، له واحدي بڼې څخه اوړي جمع بڼې ته. په دغه خاطر باندې موږ تاسو regular nouns ورته وایو. همدارقه موږ تاسو watch. صحیح شو. watch ساعت ته ویل کېږي. watch ساعتونه. صحیح شو. books ګوره دلته s باندې دغه اسم جمع شوی دی. book چې دی کتاب ته ویل کېږي. books کتابونه. brush برس ته ویل کېږي. brushes دا مطلب چې برسونه. صحیح شو. نو s باندې کوم اسمونه چې اضافه شي جمع شي پلورل ته واوړي هغه اسمونه ته چې ویل کېږي regular nouns ورته ویل کېږي.
ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه، تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې، الله مو حافظ او ناصر شه.